بسم الله الرحمن الرحیم. دوستانو تاسو څنګه چې ټول پوهیږئ موږ دغه پیج یا دغه صفحه د فیسبوک د زده کړې لپاره فعاله کړې ده. که څه هم نن اولنی درس ده یا اولنی ویډیو ده چې زه یې اپلوډ کوم، نن به راشو کار به وکړو د فالو په آپشن باندې. مخکې له دې چې د فالو آپشن باندې کار وکړو، لږ فالو آپشن ته لږې معرفي کوو. څه ته وایي د فالو آپشن چې د دوستانو که چېرته ستاسو پام وي، موږ ته خلک یا ملګري ریکویسټ کوي، وړاندیز راته کوي، نو که موږ نه غواړو هغه کس سره ملګرتیا پیل کړو یا ورسره فرینډ شو، نو ان فرینډ یې کوو. هلته بیا هغه د فالو آپشن ته ځي. مطلب څه شی ده؟ مطلب دا د کله چې ته یو پوسټ کوې، ستا هر پوسټ یا هر معلومات هغې ته ورځي، یعنې تا ته لایک او کمنټ درکوي، خو تا ته د هغه پوسټونه نه راځي. نو اوس په دې باندې یو اندازه کار کوو. کله چې تاسو فیسبوک ته داخل شئ دوستانو، راځو دغه اخري بخش ته. دغلته چې راغی تاسو ته به دغه آپشنونه راشي. دلته به راشئ، سی مور به ووهئ او دلته به ښکته راشئ. دلته به تاسو په سیټینګ باندې کلیک وکړئ. سیټینګ ته بیا لاندې سیټینګ ته تاسو راغلی، دلته به تاسو ته یو څه آپشن راشي، رابشئ ښکته به راشئ. ګورئ دلته یې لیکلي پابلیک پوسټس، عام پوسټونه، دغه باندې به کلیک وکړئ. هغې نه بعد کله چې تاسو دلته را داخل شوئ، هلته یې لیکلي ګوره په دې سر کې هو کن فالو می، نو دلته یې دوه آپشن ورکړي، فرینډس او پابلیک. دغه اولین آپشن به څه شي کې، فرینډس څخه اول کې به فرینډس کې، تاسو به یې پابلیک ته واړوئ. خلاص هر څوک ستاسو په پوسټ ستاسو چې درخواست کوي، تاسو کله چې هغه ان فرینډ کوئ، ستاسو فالو لیست ته رفتار کوي. د نن لپاره همدومره کافي ده. ښه وخت.